ګیلمنه ته به موږ نه جدا نه شي، ګیلمنه زموږ زړونو کې به پروت وي. درنو مینوالو سلامونه مې ومنئ. لکه څنګه چې تاسو ته پته ده د پښتون افغان وطن پیژندلی شوی شاعر ملي اتل شهید ګیلمن وزیر صاحب نور په دې نړۍ کې زموږ استاد په منځ کې پاتې نه دی. د ګیلمن وزیر جنازه چې کومه وه هغه ادا کړلې شوه او زموږ شاته تاسو وینئ دلته د مزار دی او خاورو ته یې کوزوي. د پښتونخوا د مختلفو سیمو نه د بلوچستان پښتانه او د ملک د مختلفو برخو نه ډېر خلک راغلي وو او دلته زما سره ولاړ دی دردمند مومند چې د ګیلمن وزیر فکري او ادبي ملګری و. دردمند مومند صاحب تا ما سره مخکې لوس کړی و چې وزیرستان ته به درځم او په خوشحالۍ به درځم، د خوشحالۍ زیری به در وړم، خو ته خو د داسې وخت کې راغلی چې د غم فضا خوره ده. څه به وایې؟ بسم الله الرحمن الرحیم. ولا څه ویلی نه شو په دې چې څلورمه پنځمه ورځ ده چې یو شوګیره ده او ګیلمن زمونږ ورور د الله پاک دا خپلې درګاه کې په بلندو درجو باندې قبول فرمایي. ګیلمن موږ داسې یو تاوان وکړو چې دا نه پوره کېدونکی تاوان دی او هغه په خپل ملت باندې او په خپل وطن باندې او په خپل پښتني مینې باندې خپل ځان قربان کو. زه به د هغه په باره کې څه شعرونه وایم نشم ویلی، خو خپل یو څو کمزوري شعرونه به در سره شریک کړم چې ګیلمنه کتابونو کې به پروت وي. ګیلمنه کتابونو کې به پروت وي، ګیلمنه کتابونو کې به پروت وي، ګیلمنه تاریخونو کې به پروت وي. ګیلمنه ته به موږ نه جدا نه شي، ګیلمنه ته به موږ نه جدا نه شي، ګیلمنه زموږ زړونو کې به پروت وي او ګیلمنه د حجرو زینت به جوړ شي، ګیلمنه د حجرو زینت به جوړ شي، ګیلمنه محفلونو کې به پروت وي او ګیلمنه چې دردمند مومند شعر لیکم، ګیلمنه چې دردمند مومند شعر لیکم، ګیلمنه په لفظونو کې به پروت وي. ډېره مننه، ښاد ودان راته اوسئ او الله پاک دې زمونږ په دې پښتون وطن او په دې مظلوم وطن باندې د رحم او د یووالي باران وکي، د اتفاق باران وکي او الله پاک دې مونږ په خپلو کې د یو بل سره موافق کی او خدای دې مونږ د دې پردو صفونو نه رابهر کی او خدای دې زمونږ په حال باندې رحم وکي. ټول وزیرستان ته سلام کوم، احترامات ویم، کومه مېلمستیا چې د دې مېلمنو وکړه په دې نه یو نه هزار بار هزار نړۍ مننې کوو او ښاد ودان راته اوسئ، بریالي راته اوسئ. ډېره مننه، ډېره مننه. دردمند مومند صاحب د ګیلمن وزیر صاحب فکري ملګری و، د ده جنازې نه فارغ شو، بیرته به خپلې سیمې ته ځي. نو ډېر پښتانه راغلي وو چې بیا امین وزیر پوره ټیم سره د ستاسو په حضور کې حاضرېږي. تر بیا د خدای په امان.